بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، بیا هم امید څخه کوم تاسو په خدمت کې په تیرو لسو درسونو کې منګه کم لومړني درسونه چې ول د HTML یا هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج چې دا د یو ویب سایټ جوړولو ژبه ده. په دې کې منګه هغه کم بیسیک یا ابتدایي درسونه چې ول هغه ټول کور کړ او ټول مو ولیدل چې څنګه منګه یو ابتدایي صفحه جوړولی شو د HTML یا د خپل ویب سایټ هغه ته ټایټل څنګه ورکولی شو. بیا منګه لاندې ورته پکې پاراګراف اضافه کو او د پاراګراف کې منګه بورډ ایټالیک داسې نور ډېر آپشن منګه ولوستلې. نو اوس بیا زه ستاسو په خدمت کې د یو نوي سیریز سره د HTML دویم پړاو. نو په دې پړاو کې زه به تاسو ته ګران دوستانو د ordered list او unordered list او nested list دغه درې څلور لیستونه دي په یو څو ویډیوګانو کې به دا موږ ولولو. نو خدای دې وکړي چې تاسو د پام وړ وګرځي. نو مخکې درس کې هم ما تاسو دوستانو ویلي وو چې موږ د دې لپاره کوم سافټویر چې پکار دی هغه سافټویر موږ د ساده نوټ پیډ نه هم ګټه اخیستلی شو. دا نوټ پیډ کوم چې په ډیفالت توګه یا په هغه سره راځي وینډوز سره، په دې کې موږ ویب سایټ جوړولی شو. خو بعضې د کارونو د اسانتیاو لپاره نور داسې سافټویر هم راوتي دي، مثلا لکه زه چې استفاده کوم نوټ پیډ پلس پلس دی چې د کار لږ ذره تیز وي. نور پکې څه شی نشته ده، صرف موږ یو موډرن سافټویر دی، یعنی په دې کې موږ کار کوو او کار د ټولو یو شی دی. حتی بعضې خلک وایي کوم ویب سایټ چې په ساده نوټ پیډ کې جوړ شوی دا د نورو سافټویرونو د هغه کیفیت اوچت وي. نو ګران دوستانو، ډیر وخت مې نه نیسمه، راځم خپل درس ته. په دې درس کې موږ ordered list او unordered list وایو چې په د درس په جریان کې به تاسو پوه شئ چې ordered list او unordered list څه شی وي. د مثال په توګه ګرانو دوستانو، دغه چې دی دغه هم یو لیست دی. دا یو لیست دی چې موږ په باندې ماوس وړو نو دا موږ ته یو لیست ښکاري. نو په دې لیست چې موږ کلیک وکړو دا بل لیست چې واځيږي دته بیا وایي nested list یا هغه لیست چې ډراپ ډاون مینو هم ورته وایي چې دا کومه مینو راکوزیږي دته ډراپ ډاون مینو وایي. بیا دا nested list دی، یعنی د دې لیست په منځ کې دا لیست او بیا د دې لیست په منځ کې دا وړاکی بل لیست. نو موږ ګران دوستانو نن به داسې لیستونه جوړ کړو او انشاءالله په راتلونکو درسونو کې زما د CSS سیریز چې شروع کیږي په هغه کې به بیا موږ بالکل داسې مینو جوړو د خپل ویب سایټ دپاره. نو اوس دپاره د یو بیسیک هغه شروع کوم د HTML. او دلته کلوزینګ ټیګ د HTML په دې به ان شاء الله تاسو پوه شوي یاستئ چې موږ کوم یو چې خلاص کو کوم ټیګ چې خلاص کو HTML هغه په دغه فارورډ سلیش سره هغه ټیګ موږ بندو. نو دا یو HTML هغه شو. HTML کې دننه ګران دوستانو تاسو به پوهیږئ چې موږ سره هیډ وي، د هیډ ټیګ وي ته د هیډ ټیګ لګوم، بیسیک سټرکچر جوړوم او موږ سره د هیډ ټیګ کلوزول هم غواړي چې هیډ ټیګ به موږ په دې شکل کلوزو. دا د هیډ ټیګ کلوزینګ ټیګ مې ولګو او په هیډ ټیګ کې دننه ګران دوستانو موږ سره ټایټل وي چې زه ټایټل جوړوم اوس فعلا. دا ټایټل ټیګ شو او ټایټل ټیګ کلوزینګ ټیګ هم لري چې زه به ټایټل کلوز کوم. د فارورډ سلیش مې ولګو او هیډ ټیګ مې کلوز کو. او د هیډ ټیګ کې تاسو معلومه ده چې موږ څه شی لیکو هغه به نو دلته د ویب سایټ په دې ځای کې موږ ته ښکاري، مثلا سحاق CG او ټوټوریالز. دا مې ټایټل ورکو. د هغه نه پس هیډ هم بند کړی دی. د هیډ نه لاندې زه
باډي ټیګ اخلم باډي ټیګ هم زه دلته بندوم فارورډ سلیش او باډي ټیګ مې بند کړ. ګران دوستانو دا یو بیسیک سټرکچر دی زمونږ د پیج. نو دا زه ځم سیف کوم په ډیسکټاپ کې د HTML نوم چې هر څه ورکې، مثلا هر څه نوم موږ ورکولی شو. مثلا زه سحاق نوم مې ورته ورکړ، سحاق په نامه. خو د ده کوم شی چې مهمه ده هغه ته به د ډاټ HTML دا هغه به موږ ورته ورکو. نو دا مهمه پکې دا ډاټ HTML ده چې دنه معلومات کیږي دا د یو HTML یا ویب سایټ هغه دی، فایل دی. دا ایکستنشن موږ ورسره اضافه کوو او سیو مې ویلې. نو ګوري دوستانو چې زمونږ په اتومات ډول دا سیو شو. اوس که زه ډیسکټاپ ته راغلم نو ډیسکټاپ کې ګوري چې دا د سحاق HTML په نامه ثبت شوی دی. بیرته راځم له دې ځای نه رن څخه زه په دا په رن کوم. نو ګران دوستانو دا یو صفحه موږ سره جوړه شوې ده د سحاق CG ټوټوریالز په نامه. دلته څه ستونزه ده، زه به دا وګورم چې بخښنه ګرانو دوستانو چې ما ګوره دلته غلطي کومه کړې ده چې دلته مې ټایټل اخیستی دی او دلته ما کلوز کړی هیډ. نو دا کلوزول غواړي بیرته ټایټل. بس ټایټل کلوز شو. نو ګران دوستانو اوس که زه بیا لاړ شم هلته دا ریفرش کړم، د دې نه کنټرول اس سره ما سیف کړ او اوس لاړ شم ګران دوستانو. نو ګورئ ټایټل او ټایټل کلوز هیډ باډي او کنټرول اس سره ما سیف کړ او د ځای نه دا ګران دوستانو اوس موږ ټایټل راغلی دی. نو اوس راځو موږ ګران دوستانو خپل اصلي درس ته چې زموږ درس دی په نننی درس دی په ordered او unordered list. اول به موږ واخلو unordered list. unordered list لپاره مثلا هغه دی دغه ټیګ دی UL یعنی unordered list او همدغه UL به موږ څه شی کوو چې بندوو به بیرته UL ټیګ ما کلوز کو. نو د UL ټیګ په میس کې دا خو یو unordered list شو. د هر لیست په میس کې د لیست آیټم وي، مثلا پیاز، کچالو، غوښه، هر شی دا یو لیست آیټمونه دي. او دا خو یو لیست موږ جوړ کړو unordered list دی. د دې په میس کې موږ اوس لیستونه جوړو چې هغه ته وایي هغه ته مثلا وایي د هغه ټیګ وي LI یعنی لیست آیټم. لیست آیټم هم ډبل ټیګ دی چې کلوزینګ ټیګ هم لري او دا د لیست آیټم ما جوړ کو او لیست آیټم مې بند کو. نو د لیست آیټم میس کې مثلا زه لیکم چې اول بینز او همدغه لیست زه لږ زره کنټرول سی کنټرول وی او کنټرول وی دا څلور لیست د unordered list په میس کې ما څلور لیست آیټم جوړ کړ چې یو مې بینز دی، بل مثلا فلور، بل مثلا
شوګر او بل هم مثلا د رایس. دا څه شی شو؟ دا زموږ یو unordered list شو. ما سیف کو، دلته راځم ریفرش وهمه، نو ګوري دا یو unordered list موږ ته جوړ شو. د unordered list په دې معنا، زه به لږ زره زوم کوم دوستانو، په دې معنا چې د مخې ته د کم ټکي چې لګېدلي دي دته د دې لپاره unordered list وایي چې د list order معلوم نه وي. یعنی که مثلا زه دا ordered list کومه، تاسو به اوس فرق وګورئ چې صرف زه دغه یو او باندې تبدیلوم چې ordered list شي، او دلته هم زه دا یو په او باندې تبدیلوم یعنی ordered list. unordered list ordered list. اوس یې فرق دوستانو وګورئ چې په ordered list او unordered list کې فرق څه شی و. نو اوس به دغه کم بولټ سي چې دي دا به په یو دوه درې باندې تبدیل شي، نو د لپاره دته وایي ordered list. دا اوس ordered list شو، یعنی ordered معلوم ده چې یو دوه درې څلور شیانه دي پدې کې، نو د دې لپاره دته ordered list وایي. هر نفر چې دا لست ګوري نو دته وایي چې دغه په دغه لست کې څلور آیټم دي، څلور شیان دي، دته وایي ordered list. او که زه بیرته لاړ شم دلته او دا په unordered list باندې تبدیل کما په دې شکل سره unordered، نو دا به څه وشي چې کنټرول اس سره مې سیف که. اوس که زه دا ریفریش کم نو بیرته دا unordered list شو، ځکه ordered معلوم نشو. د دې لپاره ته unordered list وایي. نو ګران دوستانو، خدای وکړي چې په دې درس پوه شوي اوسئ. دا یو ساده لیست موږ جوړ کړو، دته وایي unordered list. او په دې unordered list کې بیا موږ لیست آیټمونه ولرل چې یو آیټم، دوه آیټمه، درې آیټمه، څلور آیټمه. نو د دې درس لپاره همدومره کافي دی. په بل درس کې به موږ په unordered list باندې خبرې وکړو، ordered list باندې به خبرې وکړو، او unordered list کې چې کوم نور ټایپونه دي هغه ټایپونه به موږ ورته ولګو. نو خدای دې وکړي چې زما سره اوسئ او زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د نورو لا ښو درسونو لپاره. ګران دوستانو، زموږ موخه صرف د پښتنو خدمت دی، او له دې کوم شی باندې چې موږ پوهیږو نو خدای دې وکړي چې دا ټول دوستان ته ورسیږي. یو ډکی علم دی موږ سره، دا علم دریاب دی، موږ ته یو ساس کې اوچت کړی دی. نو زه غواړم چې دا کوم شی زما زده دي دا ټولو پښتنو ته ورسوم. د الله په امان، په خدای مو سپارم.